غرور ذات صرف په دې کائنات کې صرف د خدای دی، د بل چا نشته. یو هغه ذات ته چې الکبریا او ردای، کبریایت خدای وایي زما صادر دی. ته څوک چې ته به کبر کې یا به غرور کې، ته یې څه شی؟ نن دنیا لګیا ده کنه د بېنظیر ډېر زور دی او ډېر زور دی او منبران دي او پلانې زور، خو د پلارمو د پلار زور یې وکنو کم خوا لاړو چې خدای راونی و چا بچ کړی شو. که هر یو انسان ته دا پکار دی چې لږ عقل دې طرف ته متوجه کی. هر سړی ته دا سوچ پکار دی چې بل سړی ته وګوري، که داغه حرکات سکنات د سړیتوب نو عموم دته حیرانی پکار ده چې یا الله تا ولی. اگر جنن انسان داسې شوی دی چې که یو سړی بل سړی ته وګوري نو هغه حرکات کا ټیک نه، نو دی وایي چې زه د ده نه زیات ولې ونه کم. حالانکه انسان ته دا پکار نه دي. انسان ته دا پکار دی چې د بل سړی ښه کار وګوري، پکار د تدا دی چې زه د ده نه زیات ښه کار ولې ونه کم. عزیزانو، دا ملک اسې هم د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ولاړ دی. نن د کسبا د تاسو به وګورئ که الله داسې کولی شي چې د امریکې غوندې ملک داغه جاز را روان دی او فرانس ته ځي او پاس په هوا کې دوه ټوکړې شو او سمندر ته وغورځېد، 300 کسان پکې مړه دي. اوس امریکا غوندې ملک سمندر اوبو ته محتاج دی او مشینری په لګولې ده او د سمندر د بیخ نه هغه مړي راوباسي، 300 فوټه لاندې تللی. خدای داسې کولی شي دنیا ته وښوده چې امریکا څه شی دی د الله د طاقت په مخ کې. که زه ستا جاز غورځولی شم نو زه د امریکې جاز هم غورځولی شم. که زه ستا په ملک کې سړی په ګولۍ ویشتی شم نو د امریکې صدر چې دی هغه هم په ګولۍ ویشتی شي. صدر کنیډي چې و په دوره روانو په لاره باندې او پاس په محل کې ورته یو شیشدان ناستو او د پاس نه چې په فایر وکړو دا سره ولې دوه ټوکړې کو مړې. دې ته سوچ وکړئ. دا مو وایي چې پلانې سړی ډېر زورور دی او پلانې سړی ډېر تکړه دی او پلانې سړی مټې دي او دولت دی. دا یو سکند کې الله پاک نیست و نابود کولی شي. یو سکند کې بنده به څه او دغه زورورتیا به څه. ته څه شی د بنګړو بار پروت دی، یو ښځې مخې ته یو سپی ولا لته ورکړه ترورې داسې دي په بچیا که یو لته دی بله ورکړه نو هېڅ هم نشته، خو بنګړي وکړه په لته مات. ته څه شی یو تبه دې ونیسي ته ځان ته وګوره چې ته څه شی. زکام دی وای ته ځان ته وګوره ګړنګ دی په خوله کې رابېږي او ډاکټر ته منډې وهې ته څه شی. کلاشنکوف در سره ګارډ در سره او د بل د ګولۍ نشانه شو په دا مزغو ولګي اسم دو وجنا. نو عزیزانو عرض مې داو چې په هر وخت دا سوچ او فکر کوئ چې یا الله زه هیڅ شی نه، خدای ستا د طاقت او د قوت په مخ کې زما هیڅ زور نشته، هیڅ نشته. لوی لوی خلق چې دنیا به ورپسې وه نن خدای رسوا د زمانې کړه. داسې خلق چې خلقو به نوم اورېده دا نوابزاده نصرالله خان چې دی دته به بزرګ سیاستدان وي، بزرګ معنا اولیاء. اوس نن داغه نوم چې خلک اوري الټای ورځي ځکه چې هر فوټو یې ګوره د ښځې سره راځي. بزرګ سیاستدان نن په څه شي بدل شو. نو دې وجه نه عزیزانو خیال کوئ الله پاک دې پرده ساتي ځکه چې ډېر بې حیا او بې شرمه وخت راغلی. لوی لوی خلق رسوا د زمانې شو په شرمونو وشرمېده. کم چې خلقو هغه لاړ. مجدد الفسانی رحمت الله علیه هم ستاسو په شان یو انسان. نو ستاسو څه پوهېږئ چې مجدد الفسانی څوک؟ تاسو ته څه پته؟ په حیثیت مسلمان هر یو مسلمان ته دا پیژندل پکار و چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه څوک و، څنګه سړی و. د دنیا شیطانان دا تاسو پیژنئ، لیکن مجدد الفسانی رحمت الله علیه تاریخ داغه ژوند دا هیڅ مسلمان ته پته نشته. د دې وجه دا ده چې ته عقل دې طرف ته نه متوجه کې چې په دې کائنات کې سوچ وکې او فکر وکې چې خدای زه څه پیدا یم ما ته کول څه پکار او د خدای هر یو کار ته او تمام کرتوتونو ته حیران شي. دستا کار نه زموږ دا زمانہ عزیزانو نن نه رستو 40 کاله رستو ما بچ لیدل لوی لوی اولیاء د زمانه موجودو سړی بچ ور سره کېناستو نو خدای به ورته رايات شو. اوس دې زمانہ کې دې وخت کې زه د سړی نه ګورم چې هغه سره سړی کینی او هغه ته خدای رايات شي. ټول ملک دم او کنجر شو.
سیاسی لیډران را پاسي چې جلسه وکړي د عریانی او فحاشي برخلاف. عریانی او فحاشي استاد پیژنې عریانی او فحاشي ها نه پیژنې پاسه ودرېګا دغه مخ کا دا وګورئ اوس یو در کې پاسو ما زه خپل کار کوي ګرمي دا خدای ته وګورئ ما څنګه یو ما بیا راځي د جمعې ماندل دسدي دا چې اوس یو کلاشنکوف را سره یو بر ولا ورکم او ټول لاشونه پراته دي دلته یعنی دا اندازه کوم ما ته څه کار خبر نشي څه کار ها دا څومره خسته سره دی او مالدارم ښکاری خدا پر یعنی او فحاشي نه پیږي. اوس که اعلان وشو سیاسي لیډر اړه ځکه چې تاسو ورسو کې نه یو پټای کې خو یې کنه یا د اولیاء پټای کې یا د سیاسي پټای کې او اعلان وشي چې د عریانی فحاشي برخلاف جلسه ده نو تاسو هم پکې چغې وایي چې عریانی برباد فحاشي برباد دا هم پکې چغې وایي. او پښتنه درنو کوم چلګه عریانی فحاشي څه ته وایي ولا کوي بل ورځ جلسه وادلته د مهنګای خلاف جلسه ده بلاره د پاسه ډول کې خو دا څومره نوجوان لکان چې دا ټول ورته غډېده ټول غډېده دا د میوزیک سنټر دکانونه چې دي په دې کې د شپې څه کیږي ټلویزیونونه ساتلې دي د شپې په کرای ور کوي او د شپې وګوره د یو نه یو سټماري زوی بچي د ټلویزیون پوګه کړي او کور ته به وړي او ټول شپه به فحش فلمونه ګوري. د مهنګای خلاف جلسه دویم الله دې د سه مهنګای کی چې پار سرک د لوګي لته ټکای او په مړی پراته دا د لوګي مرشو دا د لوګي مرشو دا د لوګي مرشو دا د غریب په کور کې چې خپل وسې نشته د ټلویزیون اغستو نو په کرای باندې وروړي او ټول شپه ورته تیری. اوس راته یو سړی وې دا بار ناشته وې زماره خزه خورای ده کته شه ده اگر ته وې د بجلیګر مولا زامن داسي دي او بجلیګر مولا کړه داسي چل دی او داسي چل دی ما ورته وې چې پوخه کونی راشه وګوره کنه کونی رنګ راشه د بجلیګر مولا ژوند مګوره دا غزامن مګوره دا کور مګوره هر څه درته خیم ستا ګاندو توپ چې خلکو ته خیم نه ته بجلیګر مولا هم نسې بجلیګر مولا چې دا سوال په منبر باندې د ټولو لاس را خلاص د دې دوس حکومت لاس را خلاص ور سره د نورو مشرانو لاس را خلاص زه چې سویم د خپل ایمان په قوت او طاقت وې دا دوسان ما ته معلوم نه دي د دوی خزه ټیکسي لارای دي د دوی نه ټیکسي لارای دي ټول شپه په کې سورلې کې نه وړي دا هغه دوس قوم دی او دوس ملک دی ما ته معلوم نه دي. په دې جماعت کې زه ورکه لوي شوم دې جماعت کې 50 کال مخ کې ودوي کنه دا تبلیغي جماعت والا دي نن د زمکه په سر کې د دین خدمت کوي صحیح نو دا ډاله هغه پسیم صاحب مولیانم شوی دي او پیران ورپسې دي پیران دلته یو کلی ته تلو منو داغه د کلی د پیر نامه مې واغستا مالا پلانې پیر صاحب مریدان یې تاسو او خدای دې پنه کرامت ټول لا سونه داسه ای خدای مال په خزو او شرما پنه کرامت کیږي خدای پیر پنه کرامت کیږي ته په ایمان وایا کدی پیر غلن کې څوین استا پیسو ته بلاس نیوي استا پیسو اپ خپل دانه ګوري چې تا په سود غټلې دي پر رشوت دي غټلې دي چرته خزې دي په سپلای کړې دي دا دي په څه غټلې چې مال راکې ا مردار خور خو په خپل استا مردار سټي نو پیر دی یا بزرګ دی پیران خو الله پیران خو مونږ د دیوبند لیدلې دي زدر تاسو پیر خو مولانا حسین احمد بدنی رحمت الله علیه پیر خو مفتی کفایت الله رحمت الله علیه کی پیر خو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه پیر خو مولانا یوسف بنوری رحمت الله علیه پیر خو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه پیر خو مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه پیر خو شیخ الهند چې د انګریز خلاف جهاد کولو او په مالټا کې سرور خالقید او ور سره اسخاکوټ می او زرګل کېد په مالټا کې پیران خدغه چې مړ شو ما سره پراته دي کوي درته به وخه د شیخ الهند د دوه واسکټونو ټوټه ما پادیره باندې کینچی کړی دي او ما ځان سره یې خېدي د شیخ الهند دوه واسکټو د خامتا یو د سپینه خامتا وړي کې به غوستو او یو د سری خامتا په جمی کې به غوستو ما تینا اغاړي کټ کړ ځان سره مې کې خوې او دا مې وصیت کړی دی زامنو ته چې زمر شم نو دا ټوټه ما سره په قبر کې کېږي
ایو بزرګ مړ شوی ملایکی چې ورته رالی من ربک ورته وې دا خو هغه ستاسو شي نو پته بدر ته ولګي چې په قبر کې بیا خوند څومره دی چې من ربک ورته وې دا بزرګ ورته وې څه وې وہ من ربک ورته نہ چھیڑو ہم کو حیا کرو تم نہ چھیڑو ہم کو حیا کرو تم ہمیں سہارا محمدی ہے زه محمد سہارا مد نظر قبر تراغله ما ورشاغنه پښتنه وکا ځه یو عالم مړو اوس مونږ مليان یو عالم مړو په قبر کې ته ملائکو ته پوسوکو من ربک او کله من ربک لاس نه فرشتہ ونیو وې دا من کم من دی څه شه دی دا من کم من دی بس په دې تاسو څه پیږي چې من کم من دی خټکی پیژنې او دا زیړ امونه وخت می او شیخ لیدو روانو نو هغه ډیر داسې کوک کینکیږي منځونه ډیر کوي نو لیدو مې دا زیړه مې داسې فلاش دا چاله کول او چې ماته داسې وکړه نو دا زینې ټول زیړو نو ما ورته داسې سره خوځول او مې خندل نو منډه کړه مال والله کدي پرېد امونه پیژنې من تاسو سپې ملائکه د لاس نه نیول ورته ویل چې دا من کم من دی من خو په عربي ژبه کې په ډیر قسمه راځي دا کم من دی ملائکه لاړې الله ته وایي چې یا الله دا څوک راغلی دی قبر ته خو چې دا من کم من دی نو الله ورته وایي چې ما تاسو ته نه ویلي چې انی اعلم ما لا تعلم تاسو ویلي چې بنی آدم ما پیدا کوا او ما درته وایي چې زه پیدا کوم تاسو ویلي چې نه مونږه کافی یو نو تاسو ګورئ دی بنی آدم سره هغه علم ست ملائکو چې تاسو سره نشته ستا په سر بیا خدای وکالت کوي چې ته پیژنې چې من کم من دی نو عزیزانو عرض مې داو چې دا اوس پیژندل دي چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه تاسو کو د دومره لوی سره یو چې د زامنو ته یو مولا سبق خودو قران شریف او د مولا نامه و مولانا طاهر مجدد الفسانی ناس ته د شپې په خپل خلوت کې مراقبه کوي مراقبه عزیزانو خدای دې تاسو ته وخی خدای ته وګورئ اوسم ستلی راغلی نه دي ځان ټیک کوي ګوره د نوح علی السلام قوم چې تبا کېدنو اول خندل نوح علی السلام فرمایل چې الله دوی خو خان دي ما پورې وې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولا یبکوا کثیرا لغون دی او خان دی بیا بډې جاړي اوس لغون دی او خان دی نو پاکستان کې لغون دی خان دی بیا به دومره جاړي چې جړاب هم څوک رکاول نشي مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناس دې بنی آدمو کې داسې خلک شته چې قبر تکینی او مراقبه وکي نو دا ورته پته ولګي چې د دې مړي لاندې سهال دی اوس فلال شته نو عزیزانو مولانا مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې ناس دی او په لوح محفوظ نظر ولګي پاس لوح محفوظ د ووم اسمان د پاسه یو مقام دی پاسه چوکت د ټول کائنات ریکارډ په لیکل دی پاسه چوکت نو دا مولانا طاهر چې دی دا په لوح محفوظ باندې شقی لیکل دی شقی معنی بدبخت دا خو زما د زامن استاد دی او پاس په لوح محفوظ بدبخت لیکل دی نو دا خو به جهنم ته ځي ډېر خپش او یو ټکی وریاد شو چې د نیکانو په دعا باندې تقدیر رد کیږي لیکل شي په لوح محفوظ باندې د نیکانو په دعا میټاو شي مجدد الفسان دار تاسرا وخور خان ناصر خان اسلامي گیسٹ هاوس بیرون کچهری گیٹ اشرف روड سراج فتح خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې علاوه د دې تقاریرو کې سره هم تاسو د دې دکان نه ترلاسه کېدئ شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سره کله شي خلق داو خدا اوسنی مليان د علما چې کوم دي خو خیر پويږي دا نوې چې را مليان شي دي دا خسکی چرګان دي خسکی چرګغه ته وي چې به وخت بانګوي دوی چې دا کم دی کړی دي دا کم دی کړی دا راشه کنه چې تاسو خو هم چې کم دی راشه دلته په دې منبر ما یو مسله کړې و چې د مړي خبر ګرځول چې دي د خلاف سنت دي مړی وشو چټای لیکه پلاني کلی ته چټای پلاني کلی ته چټای پلاني کلی ته چټای بجلیګر مولا ته اطلاع وکړي چې پلانې مړ دې کنه غرق شو بیخ یو وته بس مړ دې ورکوي خخوي پلاني کلی ته چټای پلاني کلی ته چټای پرېډو کې ورکړي دلته یو سړی مور امړاوانو ټلیفون ته زموږ دکان ته راغی نو ټلیفون اوس کوي چاله زما د مور ډت شوی دی ډت شوی دی مال کور دی وران شو ورچه د مور کفن مفن تیارې او کو ډت شوی دی ډت مال په انګریزي کې مړی ته ډت شوی نه لا ډت شوی دی پلاني کلی ته د مړي غم ور سره نه
دا د کټسرو ځامن را خبرول ډیر ضروری چې دغه د کټسرو ځامن راشي چې دا جنازه لوي مال چې زمړ شم څوک را لې زما مړی تا کما خدای بخیم نه می بخي بیا دا خلک چې زما مړی ته راشي سور لس مړی راکې په خبر کې شي سور لس مړی د دې مالی خلک دی جمعات کې ناس دي قران دی اوخري چې دوی ته می ویلي دي چې راشي زما تر مړ دي زما ترور مړه ده زما لور مړه ده زما خور مړه ده زما ماما مړ دي دې د قران ورکی د دې ناس چې تاسو ته می ویلي دي چې لکه راشي زما مړی ته وایي می دې ستل ها 50 کال جمعات زپکه وړو کې له شي دوی ته می دي ځکه چې د مړی خبر ګرځول دا خلاف سنت دی اعلان بنک الا الاقرباء مگر رشتہ دار به خبر کې چې راشي مړ شي او دومره به مړی ساره چې قبر تیار شي دانه چې نن مړ دی او سبا شپږ بجې به جنازه وي سبا شپږ بجې ولی چې خلک ډیر را خبر شي نو عزیزانو عادل تنا سړی چې تله کلی کې مليانو ته ویلي چې د خدا ویلي دي چې دا مړی خبر ګرځول خلاف سنت هغه ول نه جنازه له خو چې څومره ډیر خلک راشي هغه کې ثواب دا مولانا څه ویلي سړی راغی ماته وی چې دا کوم کتاب کې لیکي مالغي توای چې لیکلي راکې چې تاسو کوم کتابونه ویلي دي تاسو کوم کتابونه ویلي چې تاسو نه ویلې چې هغه کې درته ذوق یم بچ دا خبره ورو یخکا کړته نه است زبې کتاب خبره کوم زبې دلیل خبره کوم او تاسو کله شي جنازه تاسو وای په ایمان یاره د جمعات کې جنازه کړي دي تاسو ټول ها کړي دي د مړي جنازه ټول کړي تاسو چې کوم مړي ته ولاړ یې په جنازه کې الله اکبر په دې ځای کې نړۍ غوندې درد پیدا شوی چې د مړي سره به بیګاله سکی ها شو پاس اخو وګوره د دم نه پیدا شي استاد نه بس څګیلا کو امام نه قران ورکا چې استاد دا زما د پلار جنازه یو کړه دیړه کې د دردو چې د سره به بیګاله څه چل کی نو ماما ستا مړ څنګه شو مو یا مردود ته نفات یا نه درود مردود مړو جنازه مو نشو ځکه چې جنازه عمل ده او هر عمل د قصد قلبي سره تعلق لري چې د زړه کې دا قصد نه و چې خدای عزت ته جرګه کوم چې د مړي سره بیګاله مهرباني وکا دا قصد پړ کې نو نو الله اکبر ټول ورځ وایي نو څه دې خبره پوهیږي د دوه کسانو په 100 روپو جرګه ده نو په یو جرګه 3 غنټې ل 4 غنټې ټول ورځ تیر کوي او رکم دا درد چې د خپل سړی اخلاص کوي ابل ډله وای چې ما خپل سړی اخلاص کوي ته د مړي جنازه خدای ته کې دا خدای ته جرګه ده او رکه دې درد نشته چې دې مړي سره مهرباني وکړه دا جنازه شو ماما ټول دې جنازه ټول پلیت روان یې مردار بس حدیث کې راځي چې مړی زرخه خوي ولی وې دا مړی بیا خیا به بلی که خیال ته ورته ملکی او جنت په انتظار ده او کبدی مردار تیکړه د وګینه غرزوا چې کار اخلاصيږي مونږ مرداري تیکی نو دا پته بتا سټولو ته ولګي چې کمزې کې دي خپل چې دی واخلي التا دي کېګ دي خد سنبال کا بیا درن لیک دي جنازه پوګي دھیرے ته یوسي سنبالي کی لاګ دي خپل چې دی واخلي التا دي کېګ دي خد سنبال کا بیا درن لیک دي درتا براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شاه په ګورستان کې توتیان فنا شو لړ لرمان کې سترګې منن کا په هر زمان کې خپل چې دی واخلي التا دی کېګ دی خد سنبال کا بیا درن لیک دی یو کس ور سره پاتې کیږي په خبر یو پلا رور زوی سوکنا ټول ترواش درتا براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شاه په ګورستان کې او چې خلک ته واپس شي جناب محمد رسول الله فرمایي آتاه ملکان دو ملائکه ورته راشي یا خو په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو دی وایي چې یا الله جنت تراله او یا په داسې شکل کې ورته راشي چې دی ورته وګوري نو بالکل ایرش د یاره نه الله دې دې شکل نه ساتي نو عزیزانو عرض مې داو چې دا الله په دې کائنات کې هر یو کار حیران کون دی هر یو کار او سوچ کوي فکر کوي دو کارونه مکوي یو پردې مال خړل دا هغه شی دی چې خدای هم نشي معاف کولی پردې مال دی چې خړلې دا حق العبد دی او حق العبد چې دی هغه خدای نشي معاف کولی چې
چې څو پورې بنده نه معاف کړي. نو یو پردی مال خوړل دې نه ځان بچ ساتي. بل دا چې د کورونو ماحول ټیک کړي، لونه خزه ستر سپینه بورکی دا ور په سر کوي، دا چادرای مادرای لري کوي، ګوره تباش وای غرق شوي، لک چې په خېټه موړ د خزه په چادرای کې بربنډا کړه، سپینه بورکی ور په سر کوي، جلباب ور په سر کوي. نو مونږه فحاشي معنا خزو تلیدل او عریانی معنا بربنډه خزه. نو تاسو په ایمان وای چې خزم زمونږ بربنډي دی او ګورم ورته مونږ. نو فحاش او عریان مونږ یو کنه. نو کله فحاش او عریانی جلوس چا وستونه په آرام کې نه او پی جنیم نه اسه خو یو ده په دې په خبري او ډیپټي کمشنرو ګیره و چې ګیره وانه چې سخانه کې روانو دي خار خلکو په خوا به ورانو ډیر ویل ګیره والا غل دا आवाज نو ډیپټي کمشنر دومره ګیره و هغه کابل ته تراغه وی چې دالکان رونی چې راویني و ولادت کې واچول تانیدار نه پختره کې دا ولی ونی ویل دا ډیپټي کمشنر بیړم غر کا شو تاسو ویل ګیره والا غل دا غدومره ګیره ویل مون خو دې زړه نه دی ویلي شوق نه ویلي معافي ورکی درې کاله کې تاسو خبره پوه شو. نو شوق نه مرداباد زنده‌باد مکوي، ار یو شي ته سوچ کوي، فکر کوي ورته چې دا سړی ما استعمالي، دا ځان د پاره مې استعمالي که خدای د پاره ما استعمالي، دې ته سوچ کوي. رښتیا درته وایم چې دا پروسه کال بیماری نه بعد د تقریرونو ډېر تاب راکې نشتا. حکومت ولی ځکه چې ماته په خپل زندګۍ کې د خدای او د رسول نه زیات محبوب بل څوک نشته. نو چې څنګه خدای محبوب دی نو داسې داغه خبرې محبوبې دي، چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دی نو داسې داغه خبرې محبوبې دي. اوس ګوره مونږ خو صرف دومره قدر وورو چې حدیث داسې هغه حدیث ټکي صرف د دې جبې په سر ویلې شي او د دې مړای نه ښکته نه. حدیث د پیغمبر خبرو ته وایي. ابو ذر یو صحابي دی، او صحابه چې دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شمع چې بلیږي نو صحابه به پتنګان ولی نه. ابو ذر یو صحابي دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مجلس کې فرمایل چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې لا اله الا الله ویلي نو به جنت ته ځي. نو ابو ذر ویلي چې یا رسول الله وان زنا وان سرق، اگر که زنا کړي یا غلا کړي هغه جنت ته ځي. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې وان زنا وان سرق، که زنا او غلا کړي خو چې لا اله الا الله ویلي دا بنیادی شی دی نو سړی به جنت ته اخیری ځي. درې ځله پیغمبر دا خبره دوره وکړه او دا سوال به په ابو ذر کول. نو په څلورم ځل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دوی ویل چې وان زنا وان سرق، نو پیغمبر ویل چې وان رغم انف ابي ذر، کدا ابو ذر پوزه په خاورو ککړیږم دا سړی په جنت ته ځي. اوس ګوره وین رغم انف ابي ذر نو دا خو د پیغمبر خیری دی کنه چې ابو ذر ته وکړي چې کستا دا پوزه په خاورو ککړیږي نوم بم دا کار کیږي. نو چې زه تاسو ته وایم چې لکه که تاسو تور خاورو لازم دا کار بداسي کیږي نو دا خبره به د جمعات نم بارو نه کوي ځکه چې به دراته خیری وکړي. ابو ذر چې دا حدیث به بیا روایت کولو بل چاته چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هکذا، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هکذا، نو دا ټکی به ورسره ویلو چې وان رغم انف ابي ذر، چې پیغمبر بیا ماته دا وی چې کدا ابو ذر پوزه په خاورو ککړیږي بم دا سړی جنت ته ځي. نو صحابه ورته وی چې د خدای بنده دا وین رغم لفظ ته کټ کو حدیث بیانوا دا خو ته خیری کړی دی کنه. نو ابو ذر ورته څه وی چې د معشوقې د خلی خیری به څنګه کټ کم، د خسته خله خیری هم مزه کوي، د خسته خله غصه هم مزه کوي. نو دا اگر چې خیری دي زما په حق کې لیکن د خسته خلی نه وتی دي والله کې اعتقاد کوم. نو عزیزانو کوم خبره چې د حدیث وی هغه سره د صحابه او د مینه او محبت پکار، کوم خبره چې د خدای وی نو هغه سره د صحابه او محبت پکار دي. انا بم بیړای پار کیږي کینی غر کې قسم په خدای دې چې ټول پاکستان تباہ کیږي لګیا دي، بالکل د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دي. دا قوم د پاکستان داسې شه ده چې وقتی طور د زناور ورونه دي، بس په اخر کې ونډه ګوري د سبا غم ور سره نه د زناور دي. پاکستان دی وخت کې د سټیج تر اغله دي چې د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ. اوس ګوره دین زیات هلاکت به یو قوم بل څه کې دی شي چې یو سړی دی حد کې وي چې هغه خپل ماشوم بچی ته د 500 روپو دارو نشي اغسته. دا بس کوي
یو پیریټان ګولای دی پیریټان ورته وي په 50 روپۍ ډبه او د روپۍ په 2 پلتې کې دي د زکام مقام د پاره دي پرون کپنه هغه پیریټان ډبه د 500 نه په 150 کړو 150 یعنی 500 پسې سل زیاتې پښتنه والا سوکښت تپوس والا سوکښت کپنو والا تاسو کړت نشي کولی چې کوم انکوایري مقرر شي چې لکه دا کپنه دا دارو ولی ګران خرڅي هغه انکوایري کوونکو خېټه مالش کړی شي هغه ولي کې چې دا میټیریل ګران دی د دیو جن د دوی گزاره نه کیږي نو دا دوی دوی ته ګرانول پکار آسان کار دار چا په خېټه لاس وها مزه کوا نو د دیو جن خاص طور باندې مزدور طبقه غریبه طبقه دا خو د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه نو که تاسو داسې هم نه کوئ چې خدای او رسول سره مو لگاو پیدا شي نو دنیا هم در سره نشته او دولت هم نشته او دین هم نشته نو څه شي شوي نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدای ملاو شو او نه د معشوقې وصال شو نه د دې طرف شو نه دولتمن کا جهنم تلال شي کور وران شي بیړي غرق شي نو دنیا کې خوخي مزه وکړي کنه خزه منبر سره میخي دي لونه صاحبہ یړړای ګډي دي زامن صاحبہ ترکیه سونه دي هیڅ ماش کوي ٹھیک شو ناغي کا دوزخ تلال شي خو کورم ورپسې وران شه نو خدای دې بنیاد وباسط ته دی ونه دوزخ ته دی چې په دنیا کې دیم زیړ وخت کې د خارونه د بچي غوندې نیولي او د دارو درک دینه لګي د جامې درک دینه لګي د روټۍ درک دینه لګي نو دنیا دې مخواره او آخرت دې مخوار ته دی ولې دوزخ ته لاړ دی وجنه خاص طور باندې د غریب طبقه ته لک سوچ پکای بل هغه غریب را باندې د خنزیر نه بدلږي صفا خبره ده د خنزیر نه چې کوم غریب سرمایدار وتا وړاندې رستو کی او نیله چیله ورته کیږي دا را باندې د خنزیر نه بدلږي والکه تاسو ټول خود دې کلو خلک یې کنم دغه سپیره نو پادیرو کې مړو تم تلی جنازې مم کړی دي او پادیره ولارم یې